ګناهونو لپاره وژل کیږي. کله چې هغه اورشلیم ته ننوتو خلکو د هغه د معجزو په لیدلو د خدای پاک ثنا ویله او د هغه تود هرکلی یې کولو او ویل یې چې عیسی مسیح د خدای لخوا ټاکل شوی پادشاه دی. استاده دا خپل پیروان غلي کا، زه وایم که دوی غلي شي نو دلته به دا ټولې تیږې په چغو شي.